یا بس زمونږ ته مطلب سټرینګ چایي کنه سټینګ وختونه تللی مړه سټینګ څوک چکي زما مطلب سټینګ خو غریبانان چکي ها غریبان چلو ډبل چیک کما سټینګ غریبانان شپږ سوه روپۍ و نه یوسف تو به امیر سړی کنه تاسې په ځای کې ریډبول وایي په شپږ سوه روپۍ د توبه خدای شپږ سوه دا خو ارزان دی دومره ګران نه دی تاسې یعنې دا پیسې ډېر کمې دي او دا کمې دي تو مول ته راشه زمونږ د دلته څومره ګراني د سودا والا ته وایي یا الله ما ته دا وایي تاسې اوس مالداره یې که نه الحمدلله شکر دی الله شکر دی پیسه دار ہے ماشاءالله کور دی ګاډي دي پلان دی شوروم دی د ګاډو ستاسو ورونه دي دوه وروڼه دي هغه څومره دي واړه دي که غټ یو پړهایي کوي بل نیوي کې افسر دی دوه ګلونو والا ولا افسر ستاسې خو به بیا موږ ډېر بد هم راځو ولې دا د چا چې په آرمي کې هغه یې که نه ورونه یې بیا د دوی موږ ډېر بدې راځو نه 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 به بدې راځي هغه سهار ځي ماښام راځي خپل وړوکې دی هغه لا پړهایي کوي مور مې نشته بس ولا څه به ووایم ما وایي چې ستاسې خو به موږ بدې راځو چې تاسې په آرمي شریف کې نشي بدې دی که نه 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 زه ښه خبره ده دا بله خور خو داسې غلې ناستې ته به وایې که اعتکاف ته یې راوستی دې سره خبرې کوي کلیوال نه تا سره خبرې کوم تا سره خبرې کوم ما سره کې نه کې نه وایم نه نه ستا سره خبرې کوم ته ډاکټر صاحب وایي که نه زموږ ډېر مشکلات چې دي هغه ته حل کې نو موږ باید تا سره خبرې وکړو هاخوا چټي ناسته ده او دغه خواس چټي رش جوړ کړی دی زموږ نه په تا خوند واخیسته دې بلې پکې چټي رش جوړ کړی ده د دې سینیر ډاکټر زه یم زه په سیکنډ ایئر کې یم که نه دا ما نه جونیئر ده په جونیئر د تا نه تکړه ده هغه خلک څه وایي هغه ته مه ګوره که نه یعنې وړکوالي ته مه ګوره کش ته ګوره وعلیکم سلام نو څنګه یې ښه یم تاسو څنګه ډېره زیاته مننه یوسف نه یوسف زه هوښیاره یم خو زه که نه ډېر ګران علاج کوم لکه څنګه ګران علاج کوي ته د څه شي ډاکټر یې زه سپیشلیست یم ډېره سینیر یم نو لکه د څه شي سپیشلیست یې اوس خو دا هر شي خپله هغه معلومې که نه ته د زړونو سپیشلیست یې د زړونو یم زه ستا کولمو په شان سپیشلیست یې د معدې سپیشلیست یې د کوم سپیشلیست یې د زړه یم دا موږ خو زړه روغ ده الحمدلله زموږ زړونه روغ دي اوه الله دې همیشه روغ لري او زموږ زړه خو پروماکس ده دا خو سمپل نه ده صحیح ده بس بیا یاره لغمانی تا دې خدای تباه او برباد نه کړي ښه کلیوالې نور مهرباني تپوسونه وکړو څه شی زما په کور کې زموږ 15 ورونه یو مشر زه یم ټولو نه مشر زه یم بس یو مې پلار دی او یو مې مور ده بس یوسف هغه خو یوي که نه ها خو صحیح ده خود یو خو ما تاسو ته داسې یعنې په حساب مې درته وایي چې حساب یې وکړئ لکه 15 منګي او 2 هغه اووه داسې مې درته ویلې که نه الحمدلله ټولو نه مشر زه یم ته پته ده یوسف زما علاج ولې ګران دی دا علاج ولې ګران دی زه دا 2 ټپې اورې زه 15 ټپې غواړم ځکه ګرانه یم زه ټپې څنګه کوم وایي برو میس لاړو برو اټس اوکې نو پرابلم ارماني مننه قربان ډېره مننه قربان تاسو ټول ډېر نه لکه ته ستا دا علاج ولې دومره قیمت دی دا خور دې ډېره ښایسته خاندي ته بیا وخانده ښایسته خاندي ته بیا وخانده لکه چرګه لرې شه غلس وم هلکه نه غلس کوم غلس بل شی ما ویلې مړه دا ماشاءالله ډېره ښایسته خاندي دا خندا دې چیرې زده کړې ده
مطلب چې ډېره په اواز باندې نه خاندم زما داسې خندا ته لږ په ترنم کې وخانده ترنم کې نه ساده نه هلته ګوره څنګه ښایسته خاندي مطلب یوسف خندا دې خوښه شوه ډېره ډېر او کنه ما کابل هم لیدلی چا کابل لیدلی ارو کابل خو ټولې دنیا لیدلی چشمو دا چشمو والا څه ده د دې د سترګو نه پته لګي دا ډېره هوښیاره ده والا سویر دې غونې زه یوه ډاکټر وه زموږ په کلي کې چشمې ولګېدې راته نظره شوم پته نه سترګو ته مې څه چل وشو رښتیا چشمې اچوه چې د نظره نه سي او کنه بس وسات شوم نظر مې ډېر زیات کم شوی دی وعلیکم سلام اسې مثال درته وایم مثال که نه کله دې په ګپ شپ کې هم دې خور سره جنګ کړی دی دې سره زمانه مشره وهلوم دي یو بل سم ټکاوه څوک یې ډېر ډبولي ته که دا بله دا ډېره ظلم کوي په ما باندې نو ته څه خدای وهلې دا وګوره خبره مې واوره وچ خلک چې که نه هغه ډېر زوروری لرو دا په ما دومره دا کچه ده خو په ما دومره زوروره ده که نه څه وایم لغاتې بوکسان زده که ته د ګپ خبره کې دا په رښتیا نو ما دومره دړبۍ ګیني زه دې نه غټه یم لرو یوسف پاکستان کې بل پاس شو دا چې بل بیا پاس شوی هغه پکې هغه زیات شوی دی که نه یونټ نو بل پاس شوي دي نو ټول دومره ګران شوي دي ځکه دا خلک هر څه وایي نه د دې لاندې لیکلی وایي یوسف بل پاس شو ټول هلکانو په کمنټو کې لیکل زه هم حیران یم چې دا د چې شي بل بیا پاس شو مخکې خو یو دا بل پاس شوی و چې هلک ځکه بل پاس شو پاکستان کې بلونه بیا ګران شو بجلي یونټ لکه ګران مخکې خو داسې و که نه چې هلک به د هلک سره واده کولی شو دا بل پاس شوی بیا څه پته دا مطلب زه د بل مطلب وړم نه دلته فکر کوم بل پاس شوی دا ډېر روان دي دا خلک ډېر ښه معلومات لري دوی دې پسې ګرځي دا د کوډ الفاظ نه دي دا داسې نه دي دا بل شان اردو में बात करो भाई हमको साथ पठान इधर के नस्ल करता है मैं क्यों उर्दू में बात कर माशाल्लाह ستا गुलाबी उर्दू نور اخدا کنه زما اردو ور نمبر 1 ده دا دروازه فون کوي ولا واه تاسو خو کوم بل اکاونټ نشته نه دا یو اکاونټ دی بس نو فیک اکاونټ ډیر روک شوی دی زموږ په نوم باندې دروغ ما وایا ګوره ډیر فیک اکاونټونه دي دومره دي زموږ نوم زموږ هر څه ویډیوګانې دومره چې پوره ډک کړی دی ماسک په لری کا ولې لری کم زما د چا د ماسک سره سوی مده هغه چې ماسک اچوله په دې خاطر اچوله دی چې لایف کې کین ماسک چې مخې پټې ته وسو راځي ماسک لري کا د دې چې تبو برباد خلک وګوره دغه مسله ډاکټر صاحب وای مریضه کله تاسو ته دسی مریض راغلی دی چې مړ شوی نه څه مطلب وسه زمانہ پڑھائی وس کی بس دومره مخ نه چې تدریس کنه لکه تاسو زړه دې مطلب دومره کمزوري ډېر کلک نه یم زړه نه مطلب لکه ډوډۍ خوره چې لږ راچاغه شي ډوډۍ خورم لګي را باندې نه کنه ډوډۍ در باندې لګي مطلب څومره مو خورم نه لګي را باندې تا کې چینجي دي زم ډاکټر یم رښتیا درته خېټه کې چینجي دي خېټه کې چینجي رښتیا زما پلان مطلب چې زه هغه په شان کې یم بالکل اوکې اوس دا کومه بده خبره نه ده ته رسې په مینه خاندې ته به وایې که ما ته کومه غلط خبره کړې مر دی چې خېټه کې دي چینجي دي اوکې دا نورمال خبره ده که ته ډاکټر ته هم لاړه سې شاید تا ته وایي چې ستا په خېټه کې چینجي دي نه ډاکټر یې بیا راشي دلته یو ځای هسپتال کولا علاج وکړو خلکو د خلکو دواګانې ګوره زه ډاکټر یم خو چاته وایم نه زه د همداسې شیانو ډاکټر یم چې څوک یې په چل نه پوهېږي زه ورته چل ښیم په دې چل باندې پوهېږم چل بیا زما څه بس نه ولې زه خو ځان له په خپله علاج نه شم کولی بیا به تا ته وایم صحیح ده او که نه جي شیش کې مشکل و بس صرف ما ته وایه چې جي تاسو دلته راشئ جي دا کار وکړئ جي هغه کار وکړئ بس آیم راډي او که نه جي او جي ته هر وخت خاندې ماشاءالله یعنې مطلب ښه خوشحاله یې
پته نه اوس خندا راله راشي. یو خبره جنۍ باید هر وخت خوشحاله اوسي. داسې هم ناسي یو سړی هغه بېله خبره ده که یو سړی چېرته څه مشکل وي خو نو صحیح دی که نه نور جنۍ باید سل په سلو کې هر ټیم خوشحاله اوسي. که نه داسې ښایسته خبرې او داسې ښایسته اوازونه خو وزه هم کولی شي. وزه پېژنې؟ تاسې ورته بزه وایي که وزه؟ څه شي ته؟ هغه داسې چې کوي بیزه. آفرین. اوس زه مجبور یم چې تاسې ته د یو شي نوم وښایم چې تاسې یې نه پېژنئ بس یو اواز به یې درته وباسم. اواز به بیا پوه شم. یو بل گیم کوو بیا سم صحیح ده. ستاسې خبرې لږې خوږې دي لږې نه ډېرې خوږې دي ځکه نه ځم. چیلی دوی ورته چیلی ویلی چې ما ته اوس په یاد شول. چیلی بله ورځ زه لایف نه وم راغلی نور راغلی وه لایف موده شوي ومه څوک څو ورځې پهله نور راغلی وه لایف تا سره نور څوک ده دا یوه ده که نه دا چی نومیږي نور او ته ستاره دلته تا لیکلی ستاره ما ویل که دې لیکلي چې سیسټر استغفر الله ستاره نوم دی زما سکې ستاره ښایسته نوم ده وکیل ته ورشه تا ته زما نوم پته نشته تو ما لږ ټپې خبرې کې تا ته زما نوم پته نشته جي زه د چا د نوم په باره کې ډېرې پوښتنې نه کوم صرف ورته کلیواله وایم کلیواله بس کلیواله یې صحیح دی صحیح ده او که نه کلیواله صحیح دی نو ورځ زه وده شوې وم ولې خوب مې نه و پوره شو بیا بله ورځ پاڅېم طبیعت مې خراب شو بس بیا لاړم اسپتال ته نه بس هله ته خپله هم مریضېږې ته ډاکټر هم یې نو بس څه کولی شم سترګو د لاسه ځمه بس چې ته مریضېدې ته ما ته راځه او چې زه مریضېدم زه به تا ته درځم بلې نه بس اوس رانه داسې علاج وکړه که دا چشمې رانه لرې شي دا زما نه دي خوښې زما خپله هم ولاسې سترګې لږې ګډې وړې دي نن نه پوهېږم چې ولې اوس تاسې راته درې ښکارئ یوه ځو ما ته خو ته درې ښکارې هلته درې دانې چشمې اچولي ریډ بول کې سهار ته کړه ریډ بول نه مې ورته ویلې که نه تاسې ریډ بول خوښېږي که نه دی ویسې زموږ ریډ بول خوښېږي خو قیمته دي که نه آفرین ښه ته خو رښتیا ډاکټر یې دا ریډ بول د جنکیانو لپاره ښه دی که خراب ټوټل انرژیانې ښیمه مطلب نه دی ښه یا ډاکټر جنکۍ په شوق باندې به د جنکو سخت خوښي ګولګپې بریاني پیزا برګر دا شیزونه د جنکو خوښي دا خو د اوسنۍ جنکیانو خوښي مخکینۍ جنکیانو نور شی نه خوښېده هغه خو کم ملي که نه د هغو به دا خوښي وي که نه اور هیلدي خوراک که نه سبزیانې دي دالونه دي هغه نن سبا جنکۍ خوري نه زړه کې چلته ورکړي به یې خپله خوري زړه کې به یې ښه وکړه کلکه هغه ته ورکړي خپله به داسې په ټوپونو دا خور دې ویده کېږي ولاسې دا خور غریبه دې ویده کېږي وبال لري زړه مې ورته بس هی نه وده کېږي یوسفه د دې موډ صحیح نشته نن څه شی نشته موډ یې خراب دی صحیح نه دی ماړه ظریفه خو تباه و برباد چې د خوله کې څوک درو منډه ما خوا به دې وغورځومه یا څنګه خبرې کوې یاره کلیوالې جی وایه هسې مثال که نه مثال د خبرې مثال یعنی سیریز نه مثال درته وایم یوه خبره ده خو بس نیک عمره کې که تېره شه تر نه وایه که نه جی وایه جی زه به دا خبره نه کوم جی زه به دا بل وخت وکړم یسپا ماړه خر انسان دا د کمنټ کړی دی لو د بیکاره خره سپیه بشرفه ځانو نور یوسف جی وایه که نه جی جی زه به تاسو ته څه وایم ته څنګه ښایسته وایې جی زما عادت دی جی ټول راته وایي پرېږده به نه شم پرېښودی جی جی وایه جی ښه خبره ده جی لکه مطلب ښه ده خاص وایه تا ما ته څه وي جی ما سم نه ویلې ما څه ګپ لګول یاره ووایه که نه څه وي زه به څه ووایم تا ته
ابراهیم صبر وکړه کیسه درته کوم وایډ ښه درته هغه کیسه کوم برادر کلیوالې جی جی زما خوا ته چې کوم نفران ناسي زه حیران دي ته یم چې دا جلکیانې راوخېږي بس موبایلونه لرې کېږي دغسې ورته ناسي بل خوا بیا دا ټول داسې کېږي بیا ګوري نه ویر هغه خبره نه ده وروره خدای ته وګوره په زړه مې جفر هغه په زړه باندې مې حمله راځي اوس به مړ شوی نه تا سره خواته دي څوک مطلب جی ما سره هېڅوک هم نشته چې زه ځان ته زندګي کوم بس ښه خبره ده یوازې ژوند ښه دی بس او کنه جی ځان ته زندګي سنګل لایف از د بیسټ اصل دی خلک راځي جذبات سره کوي او بیا لاړ شي بس ټیم پاس لپاره زړه ماتې خلکو له دا نه ګوري چې هزار به وایي څه مطلب ټیم پاس لپاره او که نه خلک مطلب زړه خوږوي د خلکو دویم مطلب په ما مینه سره باندې بس- خبره کوي ما سره به څوک راشي په دلته ریل لایف کې خیم که نه ریل د هغه نه خیم موبایلو میسج او دا شی نه خیم جی ما سره به څوک راشي او دا به بیا لاړ شي خدای منې داسې لغتې دې زړه زړه کې وخوري چېرته ځئ خاچی او که نه جي مونږ خو بل رقم خلک یو خاچی خو موږ مطلب اسانه باندې به نه پرېږدې ها وایم اسانه باندې به نه پرېږدې خو زه درته دا وایم زه اوس تا ته یو کیسه کوم جی جی اوس دجې کې د هېڅ شي کمی نشته دی د هېڅ شي کمبود نشته ولې تا پرېږدي او دا هم ده جی او بیا خو موږ پښتانه یو موږ چې یو چا سره یو ځل واده وکړو یا ورسره جوړ شو بیا خو مرګ پورې یو ځي بیا عمرې جوړ یو او که نه د چې لرې لرې ګرځه زه به تا ته څپېړې در کوم او ته ما ته څپېړې راکړه صحیح خبره ده رښتیا درته وایم پښتانه یې دي چې مرګ به دور واده کې وایي ځان ته نه به جنازه راوځي بس زه چې ګوره او که نه زه درته دا وایم چې یعنی مطلب دا صحیح د هغه بېله خبره ده که یو سړی ووایي چې خپلو کې سره جوړ شي په خپله رضا باندې چې نه د هغې وروسته کې مثلا د واده نه وروسته که اوس د هغې دا نه یې خوښه او د ده بیا هغه نه یې خوښ که نه خپلو کې سره جوړ شي بیا صحیح ده که بېل شي کومه خبره نه ده او دا مطلب چې ژوند دې هم ښه روان وي او دا دې ته بل ځای ته منډې وهي نه 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 دا سکان او د دې دا زړه دې زړه ته به په سکانو کې وهي یا الله نو خیر کړي ښه پرې اوس پوه شوې ډاکټر صاحب او جی پوه شوم جی ته خو ډاکټر یې که نه تا ته به نور موږ ډاکټر صاحب وایو ډاکټر به هم درته نه وایو زه ډاکټر صرف درته که صرف درته ووایو چې ماړه که صرف درته ډاکټر ووایو بیا به وایي چې ډاکټر صاحب هم ورسره وایه نه ستا دې زړه وایي هغه ویلی شي اجازت دې ده باره که املي خو د خوړلو شی دی نو خو هر څوک یې خوري املي چې شته وایي زه خو املي ولې څښم هغه تریم څه املي په ونو کې هغه املي که نه څوک ټول جنکۍ ډېر خوري دا چې شته خوري ترې وي که نه بس مالګې سره خوري خوندونه هلي نو خو زه هم دا وایم چې دا خو ټول خلک خوري او ټول خوري زه دکان خلاصوم صرف املیګانې پکې خرڅوم جنکۍ به راځي ښه زه ما هم همدې ته چل جوړ کړی چې صرف جنکیانې راسي الله که څنګه صرف جنکیانې به راځي او صحیح ده خور ته دې خوب ورغی او څه ده دې خور خو دې رس جوړ کړی دی بس خبرې خو ټولې ته کې یاره پته نه نو جي ستا دې خور رس چټي په چټي رس جوړ کړی دی بس دې طبیعت هم لږ صحیح نه دی که نه موډ هم ښه نه دی طبیعت ټیک نه ده د شلبو کې د دروازې سره به څنګ کې ودرېوې او په خل هغه ته به دې زړه کې ورکړي څه ورته ووایم د دروازه خو پېژنې او ور په دې ور کې به یې ودرې او چې یو 3 متره به ورته لرې لاړه شي او په رامنډه پکې د زړه کې به یې ول هغه ته ورکړي خپله به ځای ته راشي ته مو به ځای ته راسي بیا پوه شوې انوار مننه جی 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 مهرباني
چې زما سترګې خرابې شوې چې دې سره به څه کوو زما په خپله ګورې نه چشمې راته ولګېدلې ډبل سترګو والا روغه شو نو ته د څه شي ډاکټر یې خو ته خو که ځان نشي که د ځان هغه نشي کولی نو زمونږ خو کوه که نه ستا ته ویم که نه جوس وڅښه دا به تاله ډېر زیات ښایي د څه شي جوس وڅښم کوم جوس هم وڅکي چې هر هغه یو د آمي هغه د یو کیلي هغه د سیبي بس جوس ما د کیلو ما ول پیزا وخوړه بیا مې پسې د کیلو جوس وڅښلو او فکر کوم بیا مې ورپسې رډبول نه منسټر وڅښلو او په خېټه مې درد شو وای پاک مله دا شیزونه خورې زه دا پیزا ویزا نه خورم زما دا یې منې ډاکټر صاحبې جی جی دا یې منې 3 ساعته په ما داسې تېر سوي لکه قیامت شو قیامت الله دلته چې دته زنګ وهي چې راسه زه مریض یم وایي اوبه وڅښه ما ده که اوس د اوبو کار نه زه ورته یم زه له ځینې نشم خوځېدی وایي اوبه وڅښه دا خو چې زموږ ستاسې ډاکټران نه دي چې ورسې بس دغومره دوا درکړي چې ځه دا مطلب تا وخوړه که دا به تا باندې بوج و تا به اینو وڅکړه 15 منټه کې به ښه شوې وې یا خو زه خپله ډاکټر یم که نه ما ته چل راځي زه چې کله پوه شم چې هغوی نه راځي خپله مې کار شروع کړي بیا مې خپله ځان جوړ نه که نه ستا ډاکټر زه یم که نه دلته ولي بیا خلاصې زما ډاکټره خو ته یې خو په هغه ټایم کې ته هم نه وې که نه یاره زه خو مړ کېدم نه نه الله ونه کړي تو مړ شي چېرته نه والا رښتیا درته وایم ډېر بد وضع شوی طبیعت مې خراب و الله دې همیشه روغ لره مننه بس تا غونې ډاکټره لرم ډېر زر بله خیره مړ شم انشاءالله څه وایم چې تا غونې ډاکټره لرم انشاءالله ډېر زر به جوړ شم او انشاءالله او که نه او جی نوالاس کلیواله ته باید ډوډۍ ډېره وخورې ها جی نور جي نور به زه تا ته څه ووایم زه پوره مطلب دومره یو ځای نه شم خوړلی میټ کې به لږ هغه ما باندې نه لګي بیا جي ستاسو دا خور ما ته برګه راګوري ستا ولې نه ګوري درته نه ولا دا ما ته برګه ګوري دغه ته لکه څه غوسه ورځي ستا ولې زما خور سره خبرې کوې نه دا داسې نه ده که نه نه د دې نن طبیعت ما وکړ طبیعت داسې لفې لاسونه باندې دې درړلی نو ستا په دې ملکونو کې کوم ملک خوښېږي کوم ملکونو کې ټولو ملکونو کې ټوله دنیا کې د کوم ملک ډېر خوښېږي استنبول ته تلل پکار مطلب استنبول مې خوښ دی ښه ځای دی چې پیسې باید ډېرې ولري نور چکر لپاره چې ځې ښه دی او انشاءالله مطلب کامیاب شمه که نه بیا به ځمه استنبول خو ډېر لنډ دا خو ایزي ده خو ډېر اسانه ده بل د کوم ځای خوښېږي دوبۍ مې خوښ دی بهر ملک ته تلل بس دلته یم پاکستان مې بس نه دی خوښ د پته نه ولي بس صرف پاکستان دی نه دی خوښ نور د ټول ځای نه خوښ دي او نور ټول زما خوښ دي پاکستان کې خلک صحیح نه اوسي ډېره د ښه نرم ملک وایي دا دا داسې ملک ملک تباه کړی دی نه دا هغه د بابا خبرې دي اورېدلې دي وایي دا داسې ملک ده چې دغه سړي بچی پکې برباد ده او د نه سړي زوی پکې خوشحاله ده دا خبره صحیح کړې که نه رښتیا یې ویلي او صحیح خبره دا ملک مطلب کسان دي چې ملک ښه دی پر کسان پکې دنیا الله ښه راکړې ده پر کم پکې اوسېږي هغه صحیح دی ښه ته اوس په پاکستان کې نو او پاکستان کې پېښور که ستا دا خبرې واورې او تا په زوره د دې ملک نه وشړې ته به بیا چېرته ځې زه به خوشحاله ځم دلته نه بیا به ته چېرته ځې چېرته مې هم نهږي پر دې ملک نه به بهر لاړه شم ښه یو خو دلته وزیر اعظم زموږ بس خان و نه بس زموږ مزې وې خان یې ډېر کو بس بل صحیح راپسې اخته کړل هغه خو موږ سم تباه برباد کړل ستا خو به زړه هم ښه تنګي په دې ماسک کې څه مطلب دا ماسک دی اچولی که نه جی په دې کې به دې وایم زړه هم ښه تنګي نه دی تنګ ایزي مطلب صحیح یم زه مطلب لوز دی ډېر کلک مې نه دی تړلی ماسک نشم اچولی هغې کې مې ساه بندېږي دا شی کلک تړه خدای منې که به ورځ به مې ځینې اورېدلی نه به وځي دا که دا لږ ووته کور نه به مې وشړی نو اوس دې نه پېژني نه پېژني څوک هم کې دا زه یم ولا دا مخونه ښکاره نه کوي قسم خدای څوک در سره بیا واده نه کوي نه په دې ټیک ټاک کې چې څومره جلکیانې دي که نه نجونې دي
جینکیانې خو پېژنې؟ جی